السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو پرون ما یو ویډیو خپره کړې وه چې تعقیبه کړې وئ تاسې چې هغه ښځه وژل شوې وه، شهیده کړې وه، د هغه لورې چغې والې مورجانې مورې مورې مورې. نو هغه ویډیو هم تاسې وګورئ. دغه ویډیو وه. نو قدرمندو اوس هغه ډیټیل معلومات مونږ ته راغی چې مکې په سر دغه لانجه رامنځته شوې وه. بیا دا د ښځې لیور جګ شوی و، خپل زوی ته یې ویلي و چې دا مړ که، یعنې د ښځې لیور جګ شوی و، خپل زوی ته یې ویلي و چې دغه ښځه مړه که، یعنې دغه د دې کاني راتله، دا خپل کاني دی مړه که. نو دغه ځوان هلک وتلی دی. نو دا ښځه خپل د پلار په کور کې وه، د پلار د کور نه به څه په چل او په هنر به ایستلی په لارې کې شهیده کړې ده. او بیا وګوري چې هغه لوري هم چغې والې چې مورې 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 دا یې شهیده کړې ده. نو شکر الحمدلله دغه مجرمین یې اوس نیولي دي، دغه امنیت نیولي دي، امنیت سره دي. نو هغه ډیټیل معلومات چې راغی وایي د ځمکې په سر لانجه وه. نو قدمندو غټه بدبختي ده چې د پیسو په سر، د کور په سر، د ځمکې په سر ته څوک په حق ورسوي او څوک شهید کړي او ځان د ګناهګار او جهنم ته برابر کړي. د یو انسان وژل په دې معنا چې دا ټول انسانیت وژلو، یعنې دا دومره یو عظیم ګناه دی. او بیا ولې یو څو ورځې ژوند چې مختصر ژوند دی، د څو ورځو ژوند لپاره تاسې هغه ابدي ژوند خرابوئ، خپل آخرت خرابوئ او خپل هغې جهنم اور ته ځان برابروئ. خیر دی لږ افصیله کوئ. نور دغه د دغې کورنۍ ژوند تباه شو. بندیان دي اوس، دا ځوان هم بندي دی، ټول کورنۍ نیولي دي، بندیان دي. دیو کیدای شي چې دیو به 10 کاله 20 کاله دیو به اوس بند دي، که هغې نه بعد به هم خلاص شي، نور عمر به یې تېر شوی. دا د دنیا هم خراب شو، په زندان کې به بندي، خپل آخرت هم خراب کړو. قدمن باید موږ صبر افصیله وکړو او بیا هم د موجوده حکومت کور ودان چې دغه مجرمین یې ونیول. اجازه راکړئ. الله حافظ.